له بې اعتماده خاوند سره څه وکړو؟ سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره هغه خبرې شریکوم چې که یو خاوند بې اعتماده شي نو باید داسې ورسره وکړئ. هغو کسانو ته په ټولنه کې بدګمانه ویل کیږي چې د هر چا په اړیکو شکمن وي او داسې فکر کوي لکه د ده لپاره چې پټه دسیسه جوړیږي. که میلمستیا ته وبلل شي نو ګوښه یا وړښته کیني، نه غواړي زیاتې خبرې وکړي، د ملګرو شمیر یې بیخي لږ او یا بیخي کمرنګه وي. په دې ستونزه اخته خلک د کورنۍ نور خلک په تیره بیا میرمن تر سخت فشار لاندې راولي، په وړه خبره ترې خفه کیږي او یا ورسره جنګ جګړې کوي. نو له دې رنګه کسانو سره ژوند ترخیږي. نو تاسو سره هغه نکتې شریکوم چې بې باوري له منځه یوسي. اول، له توقع خلاف غوښتنې. د خاوند بد چلند او بې اعتمادي هیڅکله د ده د وړوکتوب د مهال نیمګړتیا مه ګڼئ. ښایي چلند یې ډېر زر سم شي، خو برعکس تاسې باید دا کوشش وکړئ چې د باور پیدا کولو لارې ولټوئ. نه یوازې دا چې باور یې بیا راژوندی شي، بلکې هغه ټول ناوړه فکرونه چې ستاسو په وړاندې پیدا شوي دي له منځه لاړ شي. د زیات بدلون تمه مه ترې کوئ، خو هغه غوښتنې ولرئ چې د یوې میرمنې لخوا په خاوند لازمي دي او د خاوند له اړخه میرمن پرې ګمارل شوې ده. دویم، په بیا باور پیدا کولو صابرانه هڅې. د ښې او دایمي اړیکې ساتلو لپاره ضروري ده چې ورو ورو سنجول شوي ګامونه واخیستل شي. دا پر ځان سخته او په خاوند جبر مه بولئ چې یو مینهناکه اړیکه بیا له سره پیلوئ او د هغه باور راژوندی کوئ. مثلا ترڅنګ یې کینئ، غلی ورته ووایاستئ چې که په ما باور ولرئ ناروغي به دې ختمه شي. ته هیڅ اندېښنه مه کوه، زه تل ستا خیال ساتم، ستا په خوښه به هر څه سرته رسوم. ممکن دا څو جادویي خبرې ژوند او فکر وربدل کړي، ځکه دې تجربه پیدا کوي چې نورې ښځې د ده ستونزه نه حل کوي. که دفتر ته هم لاړ شي، د تفریح په مهال هم یوه خوله خندا وکړي، دا ناممکنه ده چې هغه د خپلې میرمنې په شان هیلې او غوښتنې نشي پوره کولی او نه امکان لري. دریم، د غصې پارېدلو اړخ پیدا کول. دا طبیعي ده چې د خاوند او میرمن ترمنځ جنجالونه پیښیږي، په یو بل تورونه لګوي، سپکې سپورې وایي چې یو بل ته یې سم له واره په لیدلو فکر خرابېږي او چلند یې بدلیږي. ښه به دا وي چې تر خاوند وړاندې تاسې هغه نکتې په ځان کې ولټوئ چې غوسه مو لا پرې زیاتېږي او خاوند مو کرکه درنه کوي. یوه ماهره میرمن تل په دې هڅه کې وي چې د جنجال منشا ختمه کړي. نو د دې لپاره یې لومړی اقدام په خپل چلند کې بدلون راوستل وي، داسې چې بیا یې خاوند هیڅکله تاوتریخوالي ته وخت پیدا نه کړي. څلورم، خاوند مو کم مه ګڼئ. ښه او تکړه کسان هغه دي چې تیر هیروي. مثلا که له یوې میرمنې سره خاوند بد چلند کړی وي او دا بیا هم نیکه رویه ورسره ولري، تیرې پیښې هیرې کړي، ممکن بې باوري د خاوند یوه ناروغي وبولي، نو دغه مهارت یې د خاوند غوسه په مینه بدلوي. ډېری ښځې چې د خاوند لخوا له بد چلند سره مخ شوي وي، په راتلونکي کې هم ځان د دې مستحق بولي چې له خاوند نه خپل بدل واخلي. نو تل هڅه کوي له هغه سره همغسې بد چلند وکړي، خو ښه کار دا دی چې خاوند ته درناوی وکړي، ځکه د هغه په عزت نفس او پر ځان باور زیاتیږي. ډېر نارینه داسې دي چې ځان ټیټ او بې ارزښته ورته ښکاري، خو یو ماهره میرمن یې ټول ژوند یوازې په یو کار وربدلولی شي. دوستانو، دا وې هغه نکتې چې له یو بې اعتماده خاوند سره باید دغسې وشي. په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو لپاره ګټوره تمامه شوې وي، نو ضرور یې درسره لایک کړئ او له نورو ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره درسره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.